بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغه جوړه استئ او د صحت جامې پر تن وي. ملګرو، نن تاسو ته په دغه ویډیو کې زه دغه ښکلې طریقه درښیم چې څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیوګانو دپاره ښکلی تمنیل جوړ کړو. یا د تمنیل څنګه جوړیږي په دغه باره کې به خبرې وکړو چې څنګه کولی شو ښکلی تمنیل جوړ کړو. نو هر څه نه مخکې به تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې هم وي او پلی سټور کې هم موجود دی. پکس لیب په نوم اپلیکیشن دی. دې کې تاسو کولی شئ چې نور ډېر اپلیکیشنونه دي. کورډا کې هم تاسو کولی شئ چې ښکلی تمنیل جوړ کړئ او په دې کې هم کولی شئ. خو په دې کې به ډېر سمپل او ایزي وي. راځو په دې باندې کار شروع کوو او دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې اول به تاسو راشئ دې ته به تاسو سایز وټاکئ. په دغه پاس 3 ډاټ چې په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به ایمیج سایز ته راشئ. په ایمیج سایز چې کله کلیک وکړئ په کسټم باندې کلیک وکړئ او دلته به راشئ یوټیوب تمنیل. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د دې پلنوالی چې دی 1210 دی او اوږدوالی 220. دغه به تاسو سایز وټاکئ ورته. بیا به راشئ دلته دغه اپشن ته، دا دریم اپشن چې دی په دې کې باندې تاسو کلیک وکړئ او په کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کې به تاسو ورته یو ښکلی رنګ یا کلر ورته انتخاب کړئ. هر رنګ چې ستاسو خوښه وي هغه رنګ ورته انتخاب کړئ او خوښ یې کړئ. زه راځم دغه رنګ ورته انتخابوم او په ډن باندې کلیک کوم. بیا راځم زه غواړم دلته سلیکل وکړم. بیا به په دغه اپشن به دغه چې معلومیږي په دې باندې تاسو کلیک کړئ او په ټیکسټ باندې به کلیک کړئ او بیا په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو چې هر څه خوښوي هغه لیکل کولی شئ. تاسو زه لیکم چې how to create thumbnail. how to create thumbnail. دغه مې ولیکم. غواړم دې ته چې دې ته یو ښکلی فونټ انتخاب کړم. دلته به تاسو لاندې راشئ، دلته فونټ، په دې فونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته خوښې فونټونه دي، ډېر زیات فونټونه دي. هر فونټ چې تاسو انتخابوئ هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه به انتخاب شي. زه راځم په دغه فونټ باندې کلیک کوم او دغه ورته انتخابوم. دې به لږ اوږدوم دغسې او دې ته غواړم رنګ ورکړم. رنګ هم ورته دلته یو رنګ ورته ټاکم. هغه رنګ دغه سور رنګ ورته ټاکم. دا وشو دلته او زه دغه دلته په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. دغه زه کلیک کوم چې ونه خوځېږي دې ځینه. دا مو شو. غواړم چې دلته څه پښتو لیکل وکړم چې څنګه کولی شو چې ښکلی تمنیل جوړ کړو. لیکم چې څنګه کولی شو چې ښکلی تمنیل جوړ کړو. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته به دا ورته انتخابوم. دلته هم فونټ راځم، فونټ راټاکم او فونټ مې چې کله ورته وټاکه را به شم. دلته فونټ باندې به کلیک وکړم او دغلته به زه ورته دغه فونټ انتخاب کړم. دا مو شو. لږ یې وړوکی کوم. دلته هم غواړم چې رنګ ورکړم. هر رنګ چې ستاسو خوښه وي هغه رنګ ورکولی شئ. زه تور رنګ ورته ورکړم. راځم دلته یو څه نور لیکل کوم او هغه لیکل به داسې وي چې دا مې سیټ کړه او دواړه دلته کلوپوم. زه دلته په دغه جمع علامه به کلیک وکړئ او د ګیلري نه به زه یو تصویر راواخلم د تمنیل د ښکلا لپاره. تمنیل د ښکلا لپاره به تاسو یعنې ډېر کارونه به کوئ چې تمنیل پرې ښایسته شي او معلوم شي تمنیل ستاسو.
دلته راځم د خپل چینل لوګو راخلم او هغه ورته څه کومه لګوم دلته ورته دغه لوګو زما د چینل دا به ورته راواخلم او دا به زه لږ سیټ کړم صحیح به کرپ کړم دغسې په دې طریقې تاسو هم کولی شئ دا به زه ارنج کړم دلته وړوکی به یې کړم او دلته به یې څه کړم ځای په ځای کړم دا زما د چینل لوګو ده دا دلته ځای په ځای شو غواړم چې دلته څه نور لیکلم مکمل ته یو بل شکل زه راخلم په دې به تاسو کلیک وکړئ او په شیپ باندې به کلیک وکړئ د شیپ نه بعد به تاسو دلته ډېر رنګارنګ شیپونه دي د تمنیل د ښکلا دپاره په دغه شیپ زه کلیک کوم او دغه شیپ ته زه رنګ هم انتخابوم ورته غواړم چې دغه رنګ ورته انتخاب کړم او دا لږ پراخه کړم د تمنیل د ښکلا دپاره دغلته زه دا څه کوم دا دلته سیټ کوم دې سره به نور هم ښایسته شي تمنیل او زه به کلپ کړم چې دا ونه خوځېږي راځم دلته نور لیکل هم کومه زه دا هم راخلم دغلته یې څه کومه لیکم او دلته هم زه رنګ انتخابوم اول ورته رنګ انتخابوم دا رنګ او دا مو شو بس په دې طریقه تاسو کولی شئ چې ښکلی تمنیل د ویډیو دې نه هم تاسو کولی شئ چې پکې کار وکړئ خواري پکې وکړئ د دې نه هم ته زړه ماخو ته د نمونې په شکل د مثال په شکل وړاندې کړئ تاسو دغسې تمنیل څنګه جوړ کړئ نو که ویډیو خوښه شوي وي ویډیو در سره لایک کړئ او شیر کړئ ویډیو که زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او په بل نشان باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تاسو در ورسیږي داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې به تاسو ته اول در رسیږي همدارنګه د فیسبوک کې د میسنجر دپاره د واټساپ او نورو تخنیکي ویډیوګانو د کمپیوټر زده کړې لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ تر څو تاسو د ویډیوګانو څخه برخمن شئ دا وه ډېره ښکلې ویډیو ډېر ښکلی کار و د څنګه کولی شو چې ښکلی تمنیل جوړ کړو هاو ټو کریټ تمنیل ایجي تمنیل نو په دغه طریقه تاسو نور هم کولی شئ دې کار وکړئ او ښکلی تمنیل هم جوړ کړئ که ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ